پتور غرورانه پناس و یاره ولی دبل پخله جلاس و یاره دا کم ظالم تاویز پتا کړی دی دا داسې څنګه بیا وپاس و یاره شایست سترګې کندهار د جانان کندوز هلمند لکه مزار د جانان لکه تخار او د غزني سیلونه شایست کابل او ننګرهار د جانان زبتر کما یک تنها ګرځما چې په سرو سترګو په ژړا ګرځما داستان شتون داغه په ما وکړله نن چې د هر سړي جلا ګرځما پڅ دردونو او نشو اخته سو بېله رضوان په میخانو اخته سو چې یوه پیغله یې جلا کړه زندې ګلالی ځوانو په نشو اخته سو ستړي ستومانو اندېښنو وخوړم هغه ناترسه سترګو مړو وخوړم د زړه پر سر باندې مې زخم جوړ سو یو چا په داسې جواب وخوړم پیالې د بنګو او نشې خوند کوي د یار قاتل یې سترګې سرې خوند کوي څلور پنځه د ننګیاران چې لري بیا نو قسم دی منظر یې خوند کوي راځي په خیر د یو سړي پیغامه وما په غم د خوشحالي پیغامه زما د مړ وجود ته ساره وسته درنه قربان سم د لالي پیغامه د نوي کال سره ارزی دی غواړم بایللې یاره هر ګړی دی غواړم د نوي کال په نوي رنګ کې راسه دا ځلې خامخا زړګی دی غواړم ګټه د سر وخوري تاوان کومه دا دومره ظلم چې پر ځان کومه ستا پر ښایست زما قسم وي یاره دا ویښې شپې دې له هجران کومه پر ما اور د هجران بال دی یاره دا ستا فراق را سره مال دی یاره نن چې زما یاران په څنګ کې نسته دا ستا بېلتون زما اجل دی یاره ډیر د شاوخوا تاویزان پخلا کېدو ته د اشنا تاویزان یا به کافر زړه په سینه کې لري یا بې اثر دې د ملا تاویزان دغه مازانو د کوڅې بدي وه پیشه زموږ له یارانې بدي وه ما د جانان څخه لاس نه اخیستی نور نو څه د زمانې بدي وه په هېڅ رقم مې نه ښکلېږي یاره داسې جلا راسه ګرځېږي یاره زما د زړه خبرې ټولې کوم که ته یو دم راته درېږي یاره د اکبر شان یک ساعت غزلې اوري
خوږې خوږې لکه شکرې اوري ماستر احمد جاوید شریفي شاعر د یار د خولې ښایسته خبرې اوري بېلتونه ستړي یم دمه غواړمه ځان د هر چا نه بېګانه غواړمه یوازې ما مه پرېږده سوال کومه وسا کې غر کې ما نشه غواړمه